پر منظور پښتين په زندان کې ستیریږي ګران لیدونکو السلام علیکم د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي عبدالله ننګیال د اندېښنه ښوولې چې منظور پښتين د پاکستان لخوا د ترهګرو لپاره د زندان جوړه شوې خونه کې اچول شوی دی. ښاغلي ننګیال رسنیو ته ویلي په تېرو څو ورځو کې د غورځنګ څخه باندې 80 تنه غړي نیول شوي وو، خو اوس یوازې 10 تنه په توقیف خانه کې پاتې دي او نور خوشي شوي دي. د ننګیال په خبره منظور پښتين او د غورځنګ 3 نور غړي عارف وزیر، علم زیب او شاهد شیراني لا هم په دیر اسماعیل خان مرکزي زندان کې دي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. دوی وایي منظور او ملګري په هغو خونو کې ساتل کیږي چې د ترهګرو لپاره جوړې شوي دي. دوی زیاتوي دا ډول بند خونو ته په ځایي لهجه کې چکۍ وایي او چکۍ ډېرې وړې کوټې وي چې 3 یا 3.5 غزه سور او 2 یا 2.5 غزه بر لري. عبدالله ننګیال وایي په چکۍ کې بند کسان بهر ته نه راپرېښودل کیږي او له یوه واړه سوري خواړه ورکول کیږي او انساني حاجت هم دننه په همدې خونه کې راپکوي. ښاغلی ننګیال چې په خپله د زنداني کېدو تجربه لري وایي منظور پښتين او نور ملګري یې خبرو ته نه پرېښودل کیږي او نه هم څوک د هغو لیدلو ته ورتلی شي. د هغه په وینا چکۍ د قبر په شان ده چې له بهر نړۍ سره یې اړیکې پرې وي. د یادولو ده چې کله په نورو هیوادونو کې دا ډول کسان نیول کیږي هغه ځانګړو اطاقونو ته لیږي او له نورو بندیانو ډېرې اسانتیاوې لري، خو پاکستان بیا له منظور سره دا کار کړی. په هر حال د یادولو ده چې منظور پښتين تېره اونۍ د شپې شاوخوا 1 بجه په پېښور ښار کې ونیول شو او دیره اسماعیل خان ته واستول شو. په هر حال تاسو د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.